پاکستان په نړیواله درجه بندۍ کې شاته لاړ. دا چې ولې شاته لاړ، په کومو دلایلو، دا په ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې شاته ولاړ. پاکستاني کرکټ ملي لوبډلې ته په پرله پسې 2 شلاوریزو لوبو کې د ماتو ورکولو وروسته سریلانکایي کرکټ ملي لوبډلې غټ ټوپ واهه او 2 ښکاره یې وکړل. سریلانکایي کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان خلاف په وروستیو 2 بریاو سره 8 امتیازونه وګټل او له افغان کرکټ ملي لوبډلې څخه یې په شلاوریزه نړیواله درجه بندۍ کې 1 مقام ونیو. د سریلانکایي کرکټ ملي لوبډلې امتیازونه په وروستیو بریاو سره له 290 څخه تر 230 ته لوړ شو چې وروستۍ درېمه شلاوریزه لوبه به سبا له پاکستان سره ترسره کوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش او زیمبابوې خلاف تیره میاشت په 3 اړخیزه شلاوریز کرکټ سیریز کې 2 سر په سر ماتې وخوړې او ټول ټال 8 امتیازونه یې وبایلل. د بنګلادیش په کوربتوب سیریز کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د امتیازونو شمیر 243 ته رسېدلی چې ورپسې ماتو سره امتیازونه اوسنیو 215 ته راټیټ شول او د سریلانکا په بریاو 1 مقام له لاسه ورکړ او 8م مقام ته راښکته شوه. پاکستاني کرکټ ملي لوبډلې که څه هم د 2مه درجه سریلانکایي کرکټ ملي لوبډلې خلاف په خپل کوربتوب حیرانونکې ماتې وخوړې، خو لا هم په 270 امتیازونو لومړی مقام له ځان سره لري. د یادونې وړ ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې به راتلونکې میاشت کې نومبر کې د 3 شلاوریزو لوبو لپاره او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب کوي چې د بریاو په مټ به له سریلانکا بیرته 1 مقام ونیولی شي. اخوا سریلانکایي کرکټ ملي لوبډلې روانه میاشت د 3 شلاوریزو لوبو لپاره استرالیا ته هم ځي چې دوی هم د بریاو په مټ اوسني 1 مقام نور هم پخولی شي. د پاکستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 شلاوریزو لوبو وروسته پاکستان لومړی، انګلستان 2م او استرالیا بیا 3م مقام له ځان سره لري. ګرانو کتونکو، که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.